الحمدلله نن بیا یو حاجي صاحب ډېر مستحق کس د تر دې پورې راغلی یو نو یو لنډه ویډیو ورسره جوړوو د ژوند مشکلات یې اورو. 15 نفره په کور کې یم، فعلا غله نه لرم، شی نه لرم، هېڅ بس دغه روز ګزاره ده. اولاد مې کنکی ده، یو د 7 کلو ده، یو د 14 کلو، نور د غریبي هېڅوک نه لرم. بچیان دې کار نه کوي؟ بچیان مې هېڅ کار نه کوي، عرض را باندې دي. د یوې خوا نه یم، د غریبي نه یم، د ملایي نه یم، بس دغه جای په جای په سترګو معذوره یم، سترګې مې اپریشن کړي دي. دوستانو له ویډیو کلیپ هم مطلب دا داسې ده د مظلومو افغانانو وطنوالو درد او ژوند تر تاسې پورې در ښکاره کړو، او خصوصا افغان مسافر وروڼه چې خپل وطنوال په یاد ولري او تر خپل توان مطابق همکاري ورسره وکړي. رحمت الله د خدمت خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو، هیله من یم چې روغ جوړ او صحتمند به یاست. الحمدلله نن بیا یو حاجي صاحب ډېر مستحق کس د تر دې پورې راغلی یو نو یو لنډه ویډیو ورسره جوړوو د ژوند مشکلات یې اورو. حاجي صاحب محترمه ښه یې؟ ښه یې، جوړ یې کراري ده، الله تعالی مې عزتمن لره، خدای دنیا و آخرت برابر کړي. سلامت اوسې، خیر اوسې. نوم دې چی دی حاجي صاحب؟ نوم مې نعمت الله ده، کور مې فروزي چې ده. ډېر سرضعیفه یم، ملایي نه لرم، 15 نفره په کور کې یم، فعلا غله نه لرم، شی نه لرم، هېڅ بس دغه روز ګزاره ده. اولاد مې کنکی ده، یو د 7 کلو ده، یو د 14 کلو، نور د غریبي هېڅوک نه لرم. بچیان دې کار نه کوي؟ بچیان مې هېڅ کار نه کوي، له سره کار دا یو د 14 کلو ده، خو د کار وال نه ده، تر اوسه کار نه ده. دا یو د 7 کلو ده، مکتب وایي. ذاتي زه په خپله په کور کې 15 نفره یم، اقتصاد لخوا دومره سره ضعیفه یم، شی مې په وس چې منې که کېږي، د ملایي نه یم، ملایي نه سوی کولی، ذاتي هېڅ خوا مې په وس چې نه کېږي. نو تاسې که څه کومک کوئ دغه را سره وکړئ، خدای دنیا و آخرت برابر کړه. دعاګانې به درته کوم، د تاسې به لوی مهرباني، لوی عزت به مې خدای د عزت درکړي، خدای په دنیا و آخرت چې عزتمند کړه. دعاګانې به درته کوم، کوم مشکلات مې دي، دا مشکلات څو غله نه لرم، مثال خبرې قرض را باندې دي، د یوې خوا نه یم، د غریبي نه یم، د ملایي نه یم، عیال مې هېڅ څوک نشته چې ما ته خواري وکړي، بس دغه جای په جای په سترګو معذوره یم، سترګې مې اپریشن کړي دي. نو دغسې مشکلات لرم چې ضعیفه یم، د هرې خوا څخه د یوې خوا نه یم. نو تاسې کوم کومک را سره کوئ، خدای پاک دې په دنیا او په آخرت چې در چې قبول کړي، خدای جنت فردوس په جای کړه، خدای دنیا او آخرت برابر کړه. الله تعالی مې عزتمن لره چې په موږ غریبانو باندې پام کوئ او کومک را سره کوئ. الله تعالی دې تاسې ته عزت درکړي، خدای پاک دې تاسې دغه عزتمن کړي. امین. مننه حاجي صاحب محترمه، الله دې ټول مشکلات حل کړه. د خدمت خیره بنسټ له لارې یو ملګري یو څو روپۍ رالرلې، 8000 افغانۍ دي، نو هغه تر تا پورې رسوو. او دوستانو له تاسې مه میله دا ده چې په هېواد کې مو داسې بېوزله کسان بیخي زیات دي، نو له ټولو هیله کوو چې همکاري ورسره وکړي او حد اقل له یو فامیل سره کومک وشي. دا ډېر غټ کار ده. نو انشاءالله تاسې امانت تر دوی پورې سپارو. او خدمت خیره بنسټ همیشه د هېوادوالو لاسنیوی کړی دی د تاسې دوستانو په همکاري سره. حاجي صاحب محترمه 8000 افغانۍ دي، شمار یې کړه. الله تعالی دې دنیا و آخرت هم دې ټوله برابر کړه. خدای یم په ورځ د محشر باندې دې اولیاء او په ټولۍ کې شمار کړه. اته زره افغانۍ بس چا سره ژلې هغو ته به دعاګانې کوي، خدای دې عزت ورکړي. انشاءالله په آینده کې هم د بنسټ له لارې پلان لرو چې تاسو سره همکاري وکړو، او انشاءالله خدای پاک هم دنیا او آخرت برابر کړه. خدای پاک هم عزتمند کړه. خدای پاک هم د اولیاو او پیغمبرانو په ټولۍ کې پورته کړه. امین. دوستانو له ویډیو کلیپ هم مطلب دا ده چې د مظلومو افغانانو وطنوالو درد او ژوند تر تاسې پورې در ښکاره کړو، او خصوصا افغان مسافر وروڼه
چې خپل وطنوال په یاد ولري او خپل توان مطابق همکاري ورسره وکړي. نو عیسی محترمه موږ ته اجازه راکړئ، انشاءالله بیا تر بل پروګرامه. نن چای وخورم. مننه، جوړ اوسئ، خیر اوسئ، لاس دې راکړه. خدای مې عزتمن لره.